ښاغلی مفتي صاحب، نقیب الله د پاکستان څخه پیغام پرې ایښی او پوښتنه یې کړې ده، وایي د ښځې لپاره د مخ او یا د شا طرف وریښتان پرې کول څه حکم لري؟ مهرباني مفتي صاحب ورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم نقیب الله ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي چې د ښځې لپاره وریښتان دومره اندازه کمول یا پرې کول روا دي چې بالکل د نارینه‌و سره مشابهت پیدا نشي، او یا دغه وریښتان پرې کول د مغربي فیشن جوړولو په نیت نه وي، او که چیرې بیا دغه وریښتان د نارینه‌و سره مشابهت پیدا کیږي یا داسې قسم سر جوړوي چې هغه د کفارو د فیشن سره مشابه وي، دا بیا ناجایز دي. او که لږ اندازه وریښتان پرې سي، نه د کفارو سره د فیشن جوړولو په نیت وي او نه د نارینه‌و سره مشابهت په هغه سر راځي، نو بیا شرعاً څه پروا نه کوي، روا دي. احکام تجمیل النساء صفحه 129 الفقه الاسلامی و ادلته جلد 2 صفحه 509 المفصل في احکام المرأة و بیت المسلم جلد 2 صفحه 400. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.